کراچي کې د عالمزېب محسود د ګرفتارۍ په ضد پښتون تحفظ موومنٹ خیبر پختونخوا په شمول د ملک ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې او د عالمزېب محسود د خوشي کولو مطالبه یې کړې ده. پی ټي ایم د عالمزېب محسود د رهایي لپاره صوابع مردان پېښور اسلام آباد کراچي او کویټې په شمول ځینې نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړې دي. مظاهرو د پی ټي ایم مشرانو بیناګانې کړې دي چې پکې د عالمزېب محسود د رهایي غوښتنه شوې ده. مظاهرو دوران د عالمزېب محسود په شمول ځینې نورو کسانو د جبري او بېګناه ګرفتارۍ په ضد نعرهبازي هم شوې ده. د یادونې وړ ده چې کراچي پولیس 2 ورځې وړاندې د پی ټي ایم سرګرم غړي عالمزېب محسود بغیر د څه جرمه ګرفتاره کړی و چې وروستو پی ټي ایم د سوشل میډیا په ویب پاڼو د هغه خوشي کولو لپاره مهم شروع کړو. پولیس تېره ورځ عالمزېب مقامي عدالت ته وړاندې کړی او عدالت هغه د 4 ورځو په جسماني ریمانډ پولیس ته حواله کړی دی.